د افغانستان نوین قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. افغانستان نوین لایک او سبسکرایب کړئ، له دوستانو سره مو شریک کړئ. نن درته یوه کیسه وایم چې د هغې عنوان دی له کوره تېښته. په یو کلي کې یو کونډې ژوند کاوه. دې کونډې دوه اولادونه چې یوه یې لور او بل یې زوی و په ډېرې سختۍ سره روزل. تل به یې د خلکو په کورونو کې جامې وینځلې او په مکتب کې به ملازمه وه، کار به یې کاوه. په ډېرې سختۍ سره یې خپل اولادونه روزل او کله به یې چې د مکتب زده کوونکي ولیدل نو په سترګو کې به یې اوښکې راغلې. ویلې به یې چې خدایه داسې ورځ به راشي چې زما لور او زوی هم له مکتبه فارغ شي، له پوهنتونه فارغ شي، زما د لاس امسا شي او دې هېواد ته خدمت وکړي. نو خپل اولادونه یې ښوونځي ته لیږل او اولادونه یې داسې څوک نه ول چې هغوی سم درس ووایي. د دې کونډې لور ډېره ښکلې وه، ډېره ښایسته وه. په ډېرو سختیو ورباندې ښوونځی وویلې. دا ډېره لوړه او دنګه خپل نجلۍ وه، مګر دومره مغروره وه چې په خپل پوزه یې مچ هم نه پرېښوده. خپلې مور ته یې هم هېڅ ارزښت نه ورکوه. مور به یې تل ویلې چې بچیانو تاسو ما ډېر په سختیو لوی کړي یاستئ. آیا تاسو پوهیږئ زه څه کوم؟ زه د خلکو کورونو کې جامې وینځم، زه په ښوونځي کې ملازمه یم، زه شپه او ورځ دا زحمت وباسم چې تاسو یو ښکلی ژوند ولرئ. د کونډې زوی هم دومره بدبخته و چې مکتب یې په نیمه کې خوشې کړ. همدې بدبختي سره هغه ټوله ورځ په کلي کې به یې له ماشومانو او لویانو سره جنګ کاوه. تل به د جنګ او شخړې او سر به یې ماتو کور ته به راته. کونډې به تل ژړل، ویل به چې یا خدایه پلار دې ورته واخیسته او دا دواړه دې زما په غاړه کړل او دا دواړه هم دومره بې ادبه دي، دومره بې عقله دي چې هېڅ څه ته نه ګوري. دې ته هم نه ګوري چې زه څومره زحمت پرې باسم او زه څومره سختې تېروم. نو تل به یې خپل اولادونو ته مخ واړه او ورته به یې ویلې بچیانو دې خپلې مور ته مو ګورئ چې څومره سختې په تاسو تېروي او تاسو هېڅ هم په دې فکر کې نه یې چې دا زموږ مور څه کوي، چاته یې کوي. نو زوی به ورته ویل چې مورې بس کوم احسان دې په موږ نه دی کړی، بچي یستو پیدا کړی دی یستو مجبور غټ مو کې. نو مور به یې په سترګو کې اوښکې همداسې وچې کړې او وبه یې کتل چې یا خدایه دا څه مصیبت سره زه سر شومه، ولې زما بچي داسې دي، ولې د نورو داسې نه دي. لور به یې هم ټوله ورځ په بام ناسته وه او راډیو به یې اورېدله. هېڅ چاته یې هم نه کتل، هېڅ چاته یې ارزښت نه ورکوه. دومره نمرې یې وانخیستلې چې پوهنتون ته کامیابه شي. د روبینې مور لاړه او د پوهنتون رئیس ته یې وزر وکړ، زارۍ یې ورته وکړې. ورته یې وویل چې خیر ده زما لور ونیسئ، دا زما د هیلو او د آرزوګانو لور ده، دا را سره کومک وکوئ چې زما لور دلته کامیابه شي، دا به ډېر زیات درس ووایي. کله چې د پوهنتون رئیس یې د دې نمرې وکتلې ورته یې وویلې ګوره خورې ستا لور ډېرې کمې نمرې اخیستې، زه فکر نه کوم چې ستا لور دې کامیابه شي او دا د پوهنتون وویلی شي، خو بیا هم ته د لور سبا راوړه چې زه یې وګورم او خبرې ورسره وکړم. د پوهنتون رئیس چې د دې لور ولیدله داسې ورته سر نه تر پښو پورې وکتل، د دې فیشن او د دې آرایش او د دې سټایل ته یې وکتل، سر یې وخوځاوه. ورته یې ویلې امنې خورې فکر نه کوم چې دا ستا لور دې درس ووایي، خو بیا هم ستا لپاره یې نیسم. ټوله ورځ به روبینې بهر له صنفه تېروله او بالاخره یې ځان ته یو ښکلی او تنګ هلک پیدا کړ. نورې نو شپه او ورځ هغه سره په تلیفون کې خبرې کولې او همدا به یې ویلې چې زه تا سره غواړم واده وکړم. هغه هلک سهیم نومېده. سهیم هم د دې روبینې په مینه کې همداسې غرق و. هغه به هم اوس درس نه ویلې. سهیم چې مخکې ډېر لایق هلک او د کور نازولی و، په یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی و.
نو شپه او ورځ به یې د روبینې په هکله فکر کاوه او تل به یې ویل چې خدایه زه به څنګه وکولی شم چې روبینه سره به واده وکړم او هغه به زما د ژوند ملګري وي. روبینې هم هیڅ چا ته ارزښت نه ورکوه، اوس یې نو ورور ته هم ارزښت نه ورکوه، مور ته یې هم ارزښت نه ورکوه. مور ته یې ویل چې ته نوکره یې، زه نوکره نه یم، زه د پوهنتون محصله یم، زه به ډېر یو ښه ژوند ولرم، زه به یو ډېر شهزاده او پیسه دار هلک سره واده وکړم. مور به ورته وکتل او ورته به یې وویل ته د چپړاسي لورې، ته په دې باندې باور لرې چې تا سره یو ښکلی او پیسه دار هلک واده کوي؟ هېڅکله هم در سره نه کوي. نو روبینې به خپلې مور ته هېڅ ارزښت نه ورکاوه. شپه او ورځ به د روبینې او د ورور ترمنځ به یې جنګ و او مور ته به یې ورور ویلې چې دا ټوله ستا تربیه ده، دا لور به د یوه ورځ وشرموي. او زوی به یې هم ټوله ورځ بیرون جګړې کولې او سر به یې ماتو، کور ته به را روان و. د روبینې مور آمنه تل به یې ژړل، همدا به یې ویلې چې خدایه اوس څه وکړم. آمنې ته به یې خپلو همکارانو په ښوونځي کې وویلې چې خورې دغه لور دې ولېږه، واده ورته وکړه، یو چا څوک ورته پیدا کړه، واده ورته وکوه، آرام سره یې په کور کا، ځکه دا ستا لور د درس ویلو نه ده. زه چې د دې قوارې ته ګورم دا درس نه وایي، دا خدای خبر څه ته ځي، دا ولې ښوونځي ته تلېږي، پوهنتون ته یې تلېږي، هېڅ دا د دې ارزښت نه لري. مور به یې ویلې نه داسې مه وایې، دا زما ټولې هیلې دي، داسې راته مه وایې. زوی خو مې ښوونځی خوشې کړه، لاړه، اوس دا د پوهنتون کې کامیابه شوې ده. نو که چیرې دا پوهنتون ووایي زما هیلې به پوره کړي، زما د لاس امسا به شي. نو ملګرو به ورته ویل چې نه خورې دا ستا لور ته چې زه ګورم دا امسا نه ده، هېڅ هم نشي کولی. بالاخره د پوهنتون رئیسې آمنې ته وویل دا زموږ په پوهنتون کې چې کار کوي ډېر ښه هلک دی، دلته د لور ورکړه، ښه ژوند به ورسره ولري، ارامه ژوند به یې، ستاسو امسطحه هم دي. هغې ورته داسې وکتل، ویې ژړل، وایي خدایه زما لور خو ډېرې لوړې هیلې لري او هغه تل داسې وایي چې زه به یو شهزاده سره واده کوم، هغه به نو څنګه دې سره واده وکړي. هېڅ یې هم ونه ویل. کور ته راغله او لور ته یې دا خبره وکړه چې داسې یو څوک دی. نو لور یې هم پې چغې ووهلې، ورته یې وویلې چې ته شرمېږې نه چې ما ته د پوهنتون چپړاسي یا کاریګر ما ته پیدا کوي چې زه ورسره واده وکړم. نو مور یې وویل چې زویه تا سره نور څوک واده کوي، ته خو په دې کلي کې هم ټوله ورځ په بام باندې ناسته یې، اخوا دېخوا خلکو ته ګورې. وایي بس که مورې، د دې کلي خلک ما ته هېڅ ارزښت هم نه لري، د یو میږي ارزښت هم نه لري، زه ورته اصلا ګورم نه چې دا څه شی دی. په خندا شوه، همداسې کوزه شوه او لاړه. له سمیر سره یې شروع وکړه. سمیر ورور هم ډېر زیات جنجالي انسان و. هغه ته یې ویلې چې ته خپله یو جنجالي انسان یې، له بدو ښځو سره ټوله ورځ ګرځې، ته ما ته دا خبرې کوي، زه تا سره اصلا کار نه لرم، زما له ژوند نه لرې کېږه. بیا هم لاړه، سهیم سره یې په ټلیفون خبرې شروع کړې. سهیم ته یې وویلې چې زموږ کره ډېر غټ خلک خواستګاري ته راغلي دي او غواړي ما سره واده وکړي، که غواړې ما سره واده وکړي نو کورنۍ دې راولېږه. سهیم هم د خپلې خاله لور سره په وړوکوالي کې نامزاد شوی و او د سهیم مور خپلې خورزۍ سره ډېره مینه درلوده او خورزۍ ډېره مالدار او پیسه داره نجلۍ وه. سهیم ورته وویل چې مورې زه ستا د خورزۍ سره واده نشم کولی، زما بل څوک خوښه ده او غواړم له هغې سره واده وکړم، نو تا نه هیله کوم چې خواستګاري ته لاړه شه، ما ته روبینه وکوه. د سهیم مور وویل چې سمه ده، ته د هغې د کور ادرس ما ته راکړه، دی ادرس اخلي، له زوی سره یې ځي د روبینې لیدو ته. کله چې روبینه ګوري او کور یې ګوري او د هغې دا قواره ګوري، مغرور شکل یې ګوري، ورته وایي چې تا زما زوی په دام کې اچولی، دا خوب هم ونه وینې چې زه به تا خپل زوی ته واده کړم، هېڅکله دې نه واده کوم او زما زوی ته ما خپله خورزه کړې ده، نو دا درته وایم چې د دې نه د لاسونه ووینځه. روبینه هم ورته ګوري، وایي چې زه چا خبره کړې چې ته د موږ کور ته راغلی، ستا په قصه کې هم زه نه یم. نو دا خلک له کوره باسي او د سهیم مورزي په کور کې چغې او جنجال اچوي چې داسې بې تربیه، داسې نجلۍ پیدا کړې چې یو خو ډېر غریب بدبخته دي او بل ډېره زیاته مغرور او بدبخته نجلۍ ده. داسې کور نه زه نه غواړم چې زما کور ته د داسې کور نجلۍ راشي او زما انګور شي، بس زه خو یې نه غواړم. خو د دواړو کورنیو حالات ډېر کړکېچن شو او یو بل سره یې دښمني شروع کړه.
سهیم او روبینه له کوره ووتل، لاړل محکمې ته، پټ واده یې وکړ او لاړل د ملګرو کور ته. سهیم د هر ملګري کور ته چې لاړه چې هغوی خبر شو چې دوی دواړه له کوره تښتېدلي دي او واده یې کړی د هر یو له کوره وشړل. بالاخره سهیم حیران پاتې شو، نه ورسره پیسې وې، هېڅ هم ورسره نه ول. خپل ورور ته یې زنګ ووهه چې وروره زه 1 روپۍ نه لرم، زه له لږې مړې یم دلته، په سر چت نه لرم، روبینه را سره ده، زه څه وکړمه؟ تاسو ما ته لاره وښایئ، زه کوم کار وکړم؟ کار مې هم له لاسه ورکړه، وظیفه مې هم له لاسه ورکړه، زه خو بدبخته دلته ګرځم، اوس تاسو ما ته یو لاره وښایئ، زه څنګه وکړم؟ ما ته یو 100 روپۍ ولېږئ. اول خو یې ورور هم ډېر په قار یې ورته په غوسه کې ورته وایي چې څوک له کوره تښتي نو د هغې همدا حالت به وي، اما وروسته یې په زړه درد کوي، ورته پیسې ورکوي. د سهیم مور هم لګېږي، خپله خورزه یې خپل بل زوی ته نامزادوي او واده کوي. هغه خورزه یې دومره ګرانه وي چې په سر باندې ګرځوي، بل چا ته هېڅ ارزښت هم نه ورکوي چې زما انګور زما د سر تاج ده، او په خپل کور کې ورته څو دانې نوکران نیسي. بالاخره د حامد د سهیم د ورور په خپل ورور ډېر زړه خوږېږي او کور ته یې راولي. کله چې مور و پلار ګوري نو ورته وایي چې زموږ له مخې اخوا شئ او ورک شئ، ځکه چې تاسو نه شئ کولی چې زموږ په کور کې یوه شپه وکئ، ځکه چې ته له کوره تښتېدلی او دا کور دې په شرمو پټ کړی، موږ دې په شرمو پټ کړي یاستو، او تا تښتېدلې ښځه تا کور ته راوستې، دا موږ اصلاً په دې کور کې نه پرېږدو، اصلاً ځان سره یې واخله او لاړ شه ورسره په مخامخ هر چیرې چې ځئ. او دې سره هم د دې فامیل ډېر بد اخلاق کوي، او دا هم نو داسې مغروره ده چې څوک ورته یوه خبره کوي دا ورته 3 کوي. بالاخره سهیم هم ورسره ډېر جنګ کوي او ورته وایي روبینې که غواړې ژوند وکړې په دې کور کې نو چوپه خوله به کښېنې، زما مور زما پلار خویندو ورونو ته هېڅ څه هم مه وایه، مخکې له مخکې هغوی تا نه نفرت کوي، ضرورت نشته چې هغوی سره ته جنګ وکړې، ما او تا مجبور یو، دلته باید واوسېږو په دې کور کې، که نه چېرته غواړې چې لاړه شې، که داسې وي نو زه تا طلاقوم، ځکه مور و پلار مې همدا خبره غواړي. نو کله چې روبینه دا خبره اوري حیرانه پاتې شي، ځان سره ګوري چې خدایه ما څه بد وکړل، زه راغلم دلته وتښتېدلم چې ښه ژوند ولرم، دنه خو زما خپل کور ښه و. نو اوس په اوښ راغلی ده روبینه، اخوا دې خوا ګوري او وایي چې خدایه ما څومره بد کړي وي. په کور کې هم ورته ټوله ورځ توطیې جوړېږي، کله خواښې، کله انګور، کله اندرو، هر څوک ورباندې تهمتونه لګوي چې ستا ښځه داسې وکړه، ستا ښځه داسې وکړه. بالاخره دا روبینه دومره سرکوب کېږي، دومره ټکول کېږي چې هېڅ چا ته آواز نه کوي. روبینه لاړه شي، خاموشه شي، هغه پیشني او ښکلې نجلۍ اوس اصلاً چا ته ګوري نه، ټوله ورځ د نوکرې په شانتې دلته کار کوي. بالاخره د دې د مور و پلار ورته وایي دا ستا ښځه چې ده د دې چېره موږ نه غواړو چې وګورو، دا له دغه ځای نه ویسه لاړ شه، هغه پاس چې پیاده خانې دي یوه کوټه ده پکې واخله او همالته واوسېږه، زما مخ ته د خپله ښځه مه راوله چې موږ ورنه نفرت کوو. خو بالاخره سهیم ځي هغه بهرنۍ کوټې ته چې هلته هېڅ هم نشته، بس په یو کټ باندې دوی ګزاره کوي او هلته ورکې ژوند تېروي. داسې شپې ورځې راځي چې روبینه وږې وي، ډوډۍ ورته نه وي، کالي ورته نه وي، خو له سهیم سره هېڅ پیسې نه وي. بالاخره په یو ښوونځي کې سهیم چپړاسي شي، کله چې هغه هلته چپړاسي کېږي او په ډېر کم معاش باندې ګزاره کوي. سهیم هم اوس د ټولو د خبرو ګوډی دی، ټول ورپسې خبرې کوي، هېڅوک ورته ارزښت نه ورکوي چې دا څوک دی او څوک نه دی. بالاخره د دوی یوه لور پیدا کېږي، لور یې هم ډېره ښکلې وي، د مینې سلۍ ده، او هلته د سهیم د ورور د حامد هم زوی پیدا کېږي چې هغه دومره په ناز او په کړنو باندې لویږي چې ټول ورته حیران پاتې وي. هغه د دنیا ټول نعمتونه ورته ورکول کېږي، خو د سهیم لور بیچاره همداسې پرته وي، هېڅوک ورته ارزښت نه ورکوي. روبینه ټوله ورځ د حامد د ښځې نوکري کوي، سهار نه تر مازدیګره پورې 100 روپۍ ورته ورکوي او خپله لور یې چیښېږي. کله چې لور لږ غټه شي نو هغه یو عادي مکتب ته ځي او د حامد زوی ډېر لوړ مکتب ته ځي.
هر هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته رسیږي. نیا یې هم د سلۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، وایي چې ورکېږه زما د مسي سره مه ګرځه چې د ده سترګې به ته خرابې کړي، ته د داسې ښځې لور یې. خو بیا هم د حامد زوی له سلۍ سره ټوله ورځ لوبې کوي، خو دوی کوشش کوي چې دا له دې نه جدا وساتي اما نه شي ساتلی. بالاخره د حامد لور پیدا کېږي او د لا حامد لور هم غټېږي او هغه داسې نجلۍ وي چې سهار له کوره وځي، مازدیګر کور ته راځي، نه مور ته نه پلار ته نه نیکه ته هېڅ چا ته ارزښت نه ورکوي. اما د روبینې لور همداسې یو پاکه ښوونځي ته ځي، بیرته راځي، د ټولو احترام کوي، د کور کار کوي، یو باادبه نجلۍ وي او د حامد لور هېڅ چا ته ارزښت نه ورکوي. ټوله ورځ یې خواښې خپله انګور ته وایي چې وشرمېږه د روبینې لور نه، هغې څومره ښه تربیه کړې ده، خپله بې تربیه وه اما لور یې ډېره باادبه ده. ستا بچیان خو د هېڅ ارزښت هم نه لري، دوی خو ټوله ورځ بیرون ګرځي، د چا خبرې ته غوږ نه نیسي، دا ستا اولادونه دي او هغه د هغې اولادونه دي. همداسې وخت تېر شي، زمانه تېرېږي، د روبینې لور هم غټېږي، سلۍ لاړه شي، پیغله شي، ښکلې نجلۍ ترې جوړه شي، د حامد زوی هم ځوان شي. دوی دواړه یو بل سره مینه کوي او د حامد زوی پوهېږي چې زما مور و پلار سلۍ هېڅ نه قبلوي. سلۍ ته وایي سلۍ جانې ګوره زه تا ته وایم چې ما تا به له کوره وتښتو او لاړ به شو او یو ځای کې به واده وکړو او جدا ژوند به ولرو. سلۍ ورته وایي تا د خپل پلار او زما د پلار ترمنځ توپیر لیدلی، زما پلار په مینه واده کړی و، تللی و له هغې نجلۍ سره تښتېدلی و او زما د مور اوس دغه حال ده، په ځواني کې زړه شوې ده او څوک ورته د نوکرۍ ارزښت هم نه ورکوي. زه نه غواړم چې زما لپاره زما مور او پلار شرمنده شي او زما ژوند هم د دوی په شانتي شي. تاسو خپل ژوند زموږ له ژوند سره پرتله کړی چې زموږ ژوند څنګه دی او ستاسو ژوند څنګه دی. ستا مور ګوره په ټولو پاچاهي کوي، زما مور ستاسو د ټولو نوکره ده، ټوله ورځ ستاسو صفایي کوي. آیا دا دواړه مقایسه کوی شئ؟ زه هېڅکله دا نه غواړم چې زه وتښتم، ما پاکه مینه کړې، که خدای را سره و نو حتما به ورته ورسېږم. نو دا خبرې ټولې د حامد مېرمنې او مور یې اوري او ورته غوږ نیسي چې زموږ تربیې ته وګوره او د روبینې تربیې ته وګوره. نو هغې نه وروسته سلۍ اخلي، خپل زوی سره یې نامزادوي او واده ورسره کوي. اما د روبینې ژوند خو یې تباه کړ. 25 کاله هغه او خاوند یې په یو زوړ اتاق کې اوسېدل او ژوند یې کاوه. دا و د سلۍ او د سهیم د مینې داستان او له بدبختیو نه ډک داستان. که تاسو هم داسې داستانونه لرئ نو هیله کوم دوستانو ماته یې راولېږئ، نو زه به یې په مستعارو نومونو تاسو ته خپاره کړم. نو ښې چارې، الله په امان.